نن به د ساوث افریقا کرکټ لیګ کې ډیره زبردست په زړه پورې سیالي ترسره سي چې د مجیب رحمان و نور احمد له کنډوال لوبډلې به سره مخ سي. مجیب رحمان تر دا مهاله د ساوث افریقا کرکټ لیګ کې ډیرې زبردست په زړه پورې سیالۍ ترسره کړې دي. مجیب رحمان د خپلې لوبډلې لپاره په ټولو لوبو کې 10 ویکټې ترلاسه کړي دي او نور احمد له کنډوال هم په دغه سیالیو کې ښه ځلېدلی دی چې د خپلې لوبډلې لپاره ښې ویکټې ترلاسه کړي دي. او نن د متحده عربي اماراتو شلاوریزه کرکټ لیګ کې هم ډیره په زړه پورې سیالۍ ترسره کېږي چې د فضل حق فاروقي لوبډله لوبه لري. فضل حق فاروقي د خپلې لوبډلې لپاره په 8 لوبو کې 14 ویکټې ترلاسه کړي دي چې تر ټولو مخکښ ویکټ اخیستونکی دی. او په دغه سیالیو کې ګلبدین نایب هم ښه ځلېدلی دی چې تېره ورځ هم ډیره په زړه پورې سیالۍ ترسره کړل. نوموړي په 40 توپونو باندې چټکې 8 منډې جوړې کړلې چې 5 شپږیزې او 4 څلوریزې هم ووهللې. په دغه سیالیو کې ګلبدین نایب ښه توپ اچونه هم ترسره کړې ده چې 8 ویکټې ترلاسه کړي دي.